ګران احسان صاحب، ستاسو پوښتنه یا ستاسو چې کومه خبره وه هغې زما ذهن کې یو خبره پیدا کړه چې د هغې وضاحت هم ضروري دی. زما خیال دی چې د قصیدې په صنف د بحث نه مخکې په دې هم بحث پکار دی چې د صنفونو جوړښت څنګه کیږي. آیا د موضوعاتو په لحاظ کیږي که د شکل او مصرو د شمیر په لحاظ کیږي، او بیا قصیده چې ده هغه په موضوع په لحاظ قصیده ده که د مصرو په لحاظ قصیده ده. لکه څنګه چې تاسو ویل چې د غزل مسلسل په شکل لیکلی شي، نو په دې هم لږ وضاحت پکار دی چې د قصیدې او د صنفونو جوړښت څنګه کیږي. زه په دې د اسلم تاثیر صاحب په اجازت لنډه غوندې خبره کوم. ګرانو ملګرو، د قصیدې په هکله د اسلم تاثیر صاحب ډېرې خوندورې خبرې وې، او د قصیدې چې کوم بنیادي 15 اجزا دي هغه یې هم په ډېر ښایسته طریقه بیان کړ. تاثیر صاحب پروفیسر دی، ډېر عالم فاضل شخصیت دی، ډېر خوند یې وکړو. زه دومره قدرې اضافه کوم چې دا وضاحت هم ضروري دی چې قصیده د عربی نه را شروع شوې ده، او په دور جاهلیت کې هم قصیدې لیکل کېدې، لکه د اسلام نه مخکې هم د عربی ډېر لوی لوی شاعرانو چې هغوی به قصیدې لیکلې. په عربی کې د غزل مسلسل په شکل کې قصیده را روانه وه، خو وروستو قصیدې خپل شکلونه او خپل هیئتونه بدل کړي دي. نو څنګه بدل کړي دي په دې هم زه خبره کومه، خو د دې نه مخکې به دا خبره کوم چې زمونږ د منظومو صنفونو جوړښت څنګه کیږي، د موضوع په لحاظ کیږي که د مصرو په لحاظ کیږي که څنګه کیږي. ګرانو ملګرو، مونږ فلحال په نثري صنفونو خبره نه کوو، په منظومو اصنافو خبره کوو، کم صنفونه چې په نظم کې دي، ځکه چې قصیده هم د منظومو اصنافو نه یو صنف دی. خبره دا ده چې په دې منظومو اصنافو کې ځینې صنفونه داسې دي چې د هغې جوړښت د مصرو د شمیر او د هیئت په حواله کېږي. لکه مونږ چې مثنوي وایو، نو مثنوي په عربی کې د اثنین یعنی د دوو په وجه ده، یعنی د دوو مصرو یو بند چې وي نو هغه مثنوي وي، او دا ټولې روماني کیسې چې دي دا په مثنوي کې لیکلی شوي دي. دغه شان د دریو مصرو چې کوم بند وي په یو نظم کې هغې ته مونږ مثلث وایو، چې د څلورو مصرو وي هغې ته مونږ مربع وایو، چې د 15 مصرو یو بند وي هغې ته مخمس، دغه شان مسدس، دغه شان د لسو مصرو چې وي هغې ته مونږ وایو معاشر. دا هم د عربی عشره نه وتی دی، معاشر نظم. دا پابند نظمونه دي. په دې کې بیا څه قسمونه دي چې هغې کې معرا نظم، آزاد نظم، سانټ، هایکو، ځینې نور صنفونه دي چې د هغې تړون هم د مصرو په حواله دی. دا هغه صنفونه دي چې د دې جوړښت چې دی د مصرو د شمیر په حساب دی، خو یو شمیر داسې صنفونه هم شته چې د هغې جوړښت په موضوعاتو دی. مونږ د موضوع نه پیژنو چې دا په منظومو اصنافو کې کم صنف دی. په بل کلیپ کې په هغې خبره کوم. ګرانو ملګرو، د منظومو صنفونو چې کم دویم شکل دی چې هغه د مصرو د شمیر په حساب د هغې جوړښت نه وي بلکې د موضوع په لحاظ وي، نو هغه هم زه ستاسو مخې ته راوړم. تاسو غور وکړئ چې ځینې نظمونو ته مونږ وایو حمد. د حمد د مصرو په حساب هیڅ شکل نشته، صرف هغه نظم چې د الله پاک تعریف پکې بیان شوی هغه حمد دی. دا په نظم کې هم کېدی شي، په غزل کې هم کېدی شي، په رباعیه کې هم کېدی شي، په ټپه کې هم کېدی شي، تر دې چې په نثر کې هم کېدی شي. دغه شان نعت یو صنف دی چې د هغې جوړښت په موضوع دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کول. دغه شان ځینې نور صنفونه دي چې هغه هم په موضوع باندې د هغې جوړښت کیږي. او قصیده چې ده، قصیده په نن سبا دور کې هغه مقام ته راغلې ده چې د هغې جوړښت په موضوع دی. ابتدا کې خو بالکل دا د غزل په شکل کې لیکلی کېده، او دا نن چې موږ سره کم غزل دی دا هم د قصیدې نه رابیل شوی دی. د عربی د قصیدې چې کومه برخه د تشبیب وه چې اسلم تاثیر صاحب یې وضاحت وکړو چې په هغې کې به روماني او بهاریه او د حسن و جمال خبرې وي، هغه به تشبیب و. دغه د تشبیب برخه د قصیدې نه رابیله شوه او غزل شو. خو وروستو قصیده په خپل هغه محدود چوکاټ کې پاتې نه شوه چې د مصرو یا د غزل په هیئت کې مونږ قصیدې ولیکو،
بلکې خبره موضوع ته راغله او موضوع داسې ده چې په هر هغه نظم کې چې د چا تعریف وشي، ستاینه وشي، کارنامې بیان شي، یو شخصیت ته درناوی او عقیدت پیش شي، هغه به قصیده وي. دا د بادشاهانو په تعریف کې هم کېدی شي، د ادیبانو، د سکالرانو، عالمانو. خو نن چې مونږ قصیده لیکو نو ضروری نه ده چې عمده غزل په هیئت او شکل کې ولیکو. نن مونږ قصیده په آزاد نظم کې هم لیکلی شو، په مخمس کې هم لیکلی شو، په مسدس کې هم لیکلی شو. نو قصیده هم هغه صنفونو کې ده چې جوړښت یې په موضوع دی.